السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو په نوښار کې د تاریخ په کیس کې ډیر زیات ظلم شوی دی. د یوې مورکې زوی چا وویشتو، بیا د هغې مورکې بل زوی چا وویشتو. 8 میاشتې وشوې چې هغه لا بېدرکه دی. اوس ورله د هغې مورکې لور او ورندار یې وویشته. ورندار یې 4 ډزه وویشته، هغه په حق ورسېده. او لور یې ورله وویشته، هغه زخمي ده، لا په هسپتال کې پرته ده. مور یې ډېره زیاته جاړي او مور یې څه وایي. که تاسو د دې پوره معلومات حاصلول غواړئ، زموږ ویډیو اخره پورې وګورئ. که دا ویډیو هم خوښ شوه، زموږ روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او بره ټلۍ نشان ووهئ. نورو معلومات دپاره به زموږ ویډیو تاسو ته ډیره په اسانتیا سره راځي. عزتمندو په نوښار کې د یوې مورکې لور او ورندار چا وویشته. لور یې زخمي ده او ورندار یې په حق ورسېده. دومره ظلم. مور یې وایي د تاریخ په کیس کې ما 15 لکه روپۍ ولګولې، خو دا مسله لا اوسه پورې حل نه شوه. او ورور یې دغه قاتلان پیژندلی دي. چا پې د تاریخ دعوه کړې وه، هغوی دا ایشتي دي. مور یې اوس ډېره زیاته جاړي او وایي چې زه انصاف غواړم. دا قاتلان دې ګرفتار شي او دا قاتلان دې پانسي کړلی شي. دې ظالمانو د دې مورکۍ په کور کې جهنم راوستو. دا مورکۍ اوس انصاف غواړي. دې مورکۍ له انصاف پکار دی. دې مورکۍ سره دومره ظلم شوی دی، د دې ظلم اوس انصاف پکار دی. پولیس دې دا مجرمان گرفتار کړي او دې مورکۍ له دې انصاف ورکړي. دا به زموږ نننی ویډیو. که دا ویډیو هم خوښه شوي، زموږ روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او بره ټلۍ نشان ووهئ. نورو معلوماتو لپاره به زموږ ویډیو تاسو ته ډیره په اسانتیا سره راځي. والسلام.